سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. نن د لیندۍ 15مه د خورشید نشراتي راډیو له شپږمې کلي سره برابره ده. له نن څخه شپږ کاله مخکې په 1391 لمریز کال کې خورشید راډیو د فعالې رسنۍ په توګه د هېواد د رسنیو له کورنۍ سره یوځای شوه. دغه رسنیز بنسټ د بېلابېلو خپرونو په وړاندې کولو سره د اطلاع رسونې په حوزه کې د افغانستان له ډېرو اوریدونکو رسنیو څخه شمیرل کیږي. ولسمشر غني وایي په هېواد کې د سولې ټینګښت د پانګونې لپاره ښه موقع برابروي. ښاغلي غني تیر ماښام د هېواد له اقتصادي فعالینو سره په کتنه کې زیاته کړه حکومت د مرکچي پلاوي نوملړ اعلان کړی او د خصوصي سکتور په ګډون د خلکو د ټولو اقشار لپاره په مشورتي بورډ کې ځای په پام کې نیول شوی دی. د نوموړي په وینا د همغږۍ قانونونه د پانګونې لپاره چمتو دي او همدارس یې پړه کړه چې پانګوال او دولت د یو بل مومد دي او باید د یو بل په مرسته تر 2030 کال پورې د اقتصادي ودې لپاره جدي کار وشي څو له وارداتي هیواد څخه په صادروونکي هیواد بدل شو. افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کولو لپاره ملي پلاوی وټاکي. مخکني ولسمشر حامد کرزی د یادو خبرو له اغیزمنتیا لپاره باید یاد پلاوی له قومي مشرانو، ځوانانو او میرمنو جوړ وي. ښاغلی کرزی همداراز ټینګار کوي چې امریکا د سولې په خبرو کې د خپلو هڅو بریالیتوب لپاره باید ایران او روسیې ته هم ونډه ورکړي. په فراه کې د بهرنیو ځواکونو په تهزه عملیاتو کې 19 طالبان ووژل شول. په دې هوایي عملیاتو کې چې تېره ورځ خاک سفید او بالابلوک ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د یادې ډلې اووه نور غړي هم ټپیان شوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي په وژل شویو کسانو کې د طالبانو یو مهم قمندان چې آقا میر نومېده هم شامل دی او په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. د کابل ښاروالۍ یو کارکوونکی د بډې اخیستو په تور ونیول شو. د کورنۍ چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کس چې د کابل ښار د 4مې ناحیې کارکوونکی دی تېره ورځ 15 لکه افغانیو د بډې اخیستو په تور د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د منصوبینو له لوري نیول شوی دی. د سرچینې په وینا له نیول شوي کس اوس هم پوښتنې روانې دي. او د اقینې په سوداګریز بندر کې د نفتي موادو واردونکي ادعا کوي چې د جی یو کیم تر نامه لاندې یو خصوصي شرکت چې د نفتي موادو د تجزیې مسؤلیت لري په بېلابېلو پلمو له یاد بندر د سوداګرو د موادو له لیږد څخه مخنیوی کوي. دغه سوداګر د یاد خصوصي شرکت فعالیت غیر قانوني بولي او ټینګار کوي چې د یاد شرکت له لوري په سلګونه ټنه نفتي مواد د بې کیفیته نفتي موادو تر نامه لاندې درول شوي او د لیږد اجازه نه ورکول کیږي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.